په دې ویډیو کې به د ځوان وزیر د سفر په اړه درته معلومات وړاندې کړو. همدارنګه د دوبۍ د مشر سره د هغه د لیدنې په اړه به هم درته جزئیات وړاندې کړو. په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې دي چې ګواکې ملا یعقوب له اشرف غني سره کتلي دي. د دې په اړه به هم درته وضاحت وړاندې کړو. همدارنګه په یو وخت کې د کرزي او ځینې نورو سیاسیونو سفر د هیواد ته د څه دپاره ترسره شوی، په دې اړه به هم درته معلومات درکړو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. ځوان دفاع وزیر یعقوب ابن عمر او ژوندی دې وي د افغان د سولې سفیر ځوان نصر بن جلال اولئک ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعك يا جرير المجامع شوندنگا یارستا لغمستا پتما ډیر ستومان وم په ارمان وم چیرت لمستا پتما لیوانی شوندنگا یارستا لغمستا پتما ډیر ستومان وم په ارمان وم چیرت لمستا پتما ډیستومان وم په ارمان وم اخلاص که صحبت میکنه ما اسکندر ثانی داریم. اسکندر است که در این دور زمان تانستند در سطح رهبریت و امنیت کشور ما را اداره میکنه. ما باید افتخار میکنیم و در کل خودم یک تاجر هستم، مسئول تاجرای پرده‌فروش امارات متحده عربی که در شارجه هستند و مسئول رهبران خود را قبلش بیاریم. این رهبرانی هستند که انشاءالله کشور ما را میسازند، همینجوری که امنیت را آوردند، همینجوری که انسانهای فاسد را، انسانهای دوست را، انسانهای متعصب را و انسانهای سجور را دیستومان وم په ارمان وم چیرت لمستا پتما دیستومان وم په ارمان وم چیرت لمستا پتما دیستومان وم په ارمان وم چیرت لمستا پتما ستا د مینې خوږه د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد چې تیره شنبه متحده عربي اماراتو ته تللی و، د متحده عربي اماراتو له رئیس سره یې کتلي دي. د متحده عربي اماراتو د وام په نوم دولتي خبري اژانس د خبر له مخې دغه لیدنه تیره شپه د اماراتو په اشاتی ماڼۍ کې ترسره شوې ده. بیان زیاتوي چې دواړو لوري د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. همدارنګه افغانستان حکومت هم ویلي دي چې دواړو لورو په دغه لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې کړي دي. د اسلامي امارت مرکزی ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان اسلامي امارت د دفاع محترم وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له امیر سره کتلي دي. په کتنه کې چې پرون ماښام د ابوظبي په اشاتی ماڼۍ کې ترسره شوې ده، د دفاع وزیر ته د شیخ محمد بن زید النهیان له لورې ښه راغلاست وویل شو. ورپسې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د اړیکو پر رغولو هم خبرې وشوې او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم بحث شوی ده. د افغانستان د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د یو پلاوي سره چې انس حقانی هم پکې ګډون لري عربي متحده امارات ته سفر کړی و. د دې سفر په لړ کې ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په دوبۍ کې د میشتو افغانانو سره هم وکتل. دغه افغانان چې زیاتره یې سوداګر و، له اسلامي امارت څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. همدارنګه دغې غونډې ته مختلفو تاجرانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او همدارنګه انس حقانی وینا وکړله. متحده عربي امارت یو له هغو هیوادونو څخه و چې په لومړي ځل هم د اسلامي امارت واکمني په رسمیت پیژندلې وه. که څه هم متحده عربي اماراتو د افغانستان نوی حکومت تر اوسه په علني توګه په رسمیت نه ده پیژندلی، خو هغه ډول تعامل چې کوي د افغانستان له حکومت سره د یو رسمي حکومت په توګه یې کوي. متحده عربي امارت په سیمه کې یو مطرح هیواد ده. متحده عربي امارات ته به د لوړپوړو چارواکو سفرونو د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري.
همدارنګه کرزی هم د یو سفر په ترڅ کې متحده عربي امارات ته تللی ده او له هغه ځایه به جرمني ته ځي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې ګډې دي چې ګواکې ملا محمد یعقوب مجاهد له اشرف غني سره کتلی دي، خو په دې اړه تر اوسه له هیڅ لوري څخه هم کوم رسمي خبر یا غیر رسمي خبر نه ده راغلی. خو دا چې په یو وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر همدارنګه د تیرې دورې مشر حامد کرزي هم سفر کړی چې ګواکې دغه سفرونه له یو له بل سره څه اړیکه لري او که نه. کرزی به همدارنګه له دې څخه پرته جرمني ته هم لاړ شي. د هیواد ځوان وزیر دفاع ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد په دوبۍ کې د افغان تجارانو یو غونډې ته په وینا کې په ځینو مهمو مسایلو رڼا واچوله. همدارنګه د غونډې د ګډونوالو لخوا ځوان وزیر دفاع وستایل شو او ده ته د دوهم سکندر لقب ورکړل شو. د دوبۍ په غونډه کې ځینې هزاره هیوادوال هم شتون درلود. په دغه غونډه کې د اسلامي امارت څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ او ویې ویل چې اسلامي امارت تیر فاسد چارواکي له منځه وړلو سره په افغان ولس باندې لوی احسان وکړ او ولس یې له دغه فاسدینو څخه خلاص کړ. همدارنګه د سولې سفیر ښاغلی انس حقاني هم په دغه غونډه کې وینا وکړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د آبادۍ لپاره اوږدمهالي پلانونو باندې کار روان ده. ډیر ژر به د هیواد د آبادۍ او سمسورتیا پر لور حرکت پیل کړي چې دغه کار یوازې د افغانانو په مټه کېږي او بهرنیان هیڅکله هم هیواد چاته نه جوړوي بلکې خپله به یې افغانان جوړوي. رهبران خود را قدرش بیاریم. این رهبرانی هستند که انشاءالله کشور ما را میسازند، همینجوری که امنیت را آوردند، همینجوری که انسانهای فاسد را، انسانهای دزد را، انسانهای متعصب را و انسانهای سجور را از کشور از علیقه قدرت بیرون کشیدند. ولا هیچ وقت هم برای منافع شخصی خود یا برای منافع مادی خود یا برای منافع قومی خود یا برای منافع فامیل خود جهاد نکردند، بلکه جهاد برای بچه های من شما کردند، بلکه جهاد برای ملت من شما کردند، بلکه جهاد برای کشور من شما کردند. پس اون ملت و اون کشور حق به دوش همه من شما دارند و من شما از دوستان تقاضا دارم. الحمدلله شما همه تاجیک پیشه، همه دنیا دیده، همه تحصیل کرده هستید. بگذارید تعصبات سیاسی را دور، بگذارید تعصبات قومی را دور، بگذارید تعصبات خودمنشی را حتی دور. بیاییم پشت سر همین رهبران واقعی و مجاهد واقعی وایسیم و اینها را کمک بکنیم تا برای غرب نشان بدهیم که ما میتونیم مثل همین مجاهدان در ایران کشور خود را آباد کنیم، مملکت خود را آباد کنیم و مردم خود را از فقر نجات بدهیم. ما میتونیم سرمایه گذاری های خودی بکنیم، ما میتونیم کشور را، خیلی کشورها هستن تحریم بودن. ما کوبا را داریم 60 سال 70 سال هست تحریم است. ما ونزوئلا داریم تحریم است. ما کره شمالی رو داریم تحریم است. با همسایه خود داریم ایران تحریم است. ولی باز هم اونا پیشرفت کردن. اگر ما و شما پشت سر این مجاهدان وایسیم تحریم های غرب ما را نمیدونن بشکنن. به هر کدام خود اگر مسئولیت پذیر باشیم میتونیم دل ما رو کشور گذار انشاءالله کشور آباد بکنیم تحت رهبری حاکمیت امارت اسلامی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.